السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا قرآن کریم ترجمه او مختصر تفسیر دا دوره منګه الله سبحانه وتعالى په توفیق سره شروع کړی و. نن به ان شاء الله باغی کې دویم درس د الله سبحانه وتعالى کلام ویل او دغه ترجمه کول، دغه تفسیر کول د یو چت شرف ته، او په دې باندې الله سبحانه وتعالى عظیم نعمتونه ورکړي. الله دې موږ ته نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالى دې موږ په دې قرآن باندې پوه کړي، او الله سبحانه وتعالى دې مال توفیق راکړي چې زه هغه خبر وکم چې کوم حق خبره، ځکه چې الله سبحانه وتعالى د کلام تفسیر کول دا معمولی خبره نه ده. لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی کله الله په قرآن کې مادي سي خبرو کړه د ځان چې باغی څه دلیل نه، نو کوم اسمان په ما باندې سوري او کې کوم زمکه او مال زیره کې، نو دغه شانده چې یو انسان راولګي د الله سبحانه وتعالى په کلام کې چې دنه د ځان نه خبرو کې یو عظیم جرم دی. الله سبحانه وتعالى دغه نه موږ ساتي، او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دا قرآن دا ولنه د اخره پوری په خیر سره وایو، او الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. په دې نن درس کې ان شاء الله موږ د دې دورې د کوم چې موږ شروع کړی ده د دې بعض خصوصیات او دغه شان بعض آداب د طالب علم لپاره، او بیا په اخره کې د سوره فاتحه ترجمه او تفسیر دا به بیانو د الله سبحانه وتعالى توفیق سره. زموږ د دوره چې د دې بعض خصوصیات دي، بعض خاص خبرې دي په دې کې، هغې ته به اشاره وکړو چې موږ په دې طریقه روان یو. اولنۍ خبره ده چې دا دوره مختصر دوره ده، دا تفصیلي نه ده، نو په دې کې موږ حتی الوسع کوشش کوو. دا به زموږ غټ کوشش بدای چې خبره مختصری او لنډی، نو آیت ویل دغه ترجمه کول، که آیت واضح یو سید مخې ته بل آیت توضیح، که واضح نه نه دغه وضاحت به مختصر کو چې د آیت مطلب دا دی، دغه نو بیا وړو او دا ترتیب وي. ځکه چې موږ سره ډیرونه دي شناستي چې هغه عوام دي، او د شان بیا په کور کې زموږ خويندې د درسونه اوري او د تفسیر اوري، نو چې په اسانۍ سره به پوهیږي. دویمه خبره به دی چې زموږ ترجمه د تاسو ته پته ده، او په دې دوره کې زموږ ترجمه په اسانه پښتو سره وي، نو موږ به دې ته نه ګورو چې دا لفظ په پښتو کې په اصلي پښتو کې دی که نه په اوسنۍ پښتو کې ده، بس پکې دا جرح کوي دا کوم لفظ چې دی دا په اصلي پښتو کې نشتی. زموږ مقصد دی خلک پوه کول، دا غټ مقصد دی. نو هغه پښتو به استعمالو کوم چې چلیږي نن سبا، کوم چې څنګه په معاشره کې ده چې باغ باندې دا ملګری پوه شي، دا به دویمه خبره. درېمه ده چې الحمدلله دا زموږ منهج دی، او په دې تفسیر کې زموږ دا طریقې چې په دې ټول تفسیر کې ان شاء الله موږ کمزوري حدیثونه، منګړت قصې، د ځان نه جوړې شوي خبرې دا به نه ذکر کوو. د دې نه به د خپل درس او دوره دا به صفا ساتو. څلورمه خبره به دی چې موږ به حتی الوسع کوشش کوو چې د دې تفسیر سره زموږ عقیدې برابر شي، او موږ خپل منهج وپېژنو چې موږ به کوم منهج باندې. نو دا زما د الله نه امید دی چې موږ کله دا تفسیر ختمو، نو زموږ عقیدې به ان شاء الله دا مضبوطی شي او برابري شي به، او موږ خپل منهج پیژندلې چې زموږ منهج دا دی، د قرآن او حدیث منهج دی. پنځمه خبره به دی چې زموږ په دې تفسیر کې به تعصب نه، تعصب مطلب چې یو خاص مولا خبره به ذکر کوو نور به پریدو، یا د یو خاص مذهب خبره به ذکر کوو په نور باندې بردونه کوو، دا زموږ په تفسیر کې نه. موږ به هغه خبره ذکر کوو چې هغه د قرآن او حدیث سره برابري کوي، هغه د هر چا خبره کړه، هر چا خبره، او کمزوري خبره به پریدو هغه د هر چا خبره. نو الحمدلله د الله سبحانه وتعالى غټ نعمت ته چې زموږ په درسونو او دورو کې تعصب نه، چې دا بس د پلاني جماعت سره خاص خلک دي
بس د خپل امیر سیب کمی چې ځان لټاکلې دغه صفاتونه یا خپل یو مذهب یا دی چې زموږ د جدا مذهب دی او بدغه پورین ختی زموږ دغه طریقه نه ده. شپږم خبره ده چې غالبا کوشش به زموږ پر درس کې دی چې معاشره کې کوم مرزونه غي ته اشاره کوو. د قرآن او حدیث انسان د دې لپاره وایي چې د معاشرین مرزونه ختم کړي او دغه چې کوم نقصان دی هغه لري کړي، د کور کې چې کوم نقصان دی هغه لري کړي. نو موږ کوشش وکړو چې هر نقصان ته به اشاره کوو. په دې باندې بعض مرګري زموږ نه خپم شي چې تاوري په پښتنو باندې رد کو تاوري دا خبرو کړو ګوره موږ دلته دې برنیو نس چې موږ به د پښتنو صفاتونه کو په دروغ باندې موږ دلته دې برنای شو چې موږ به د الله کلام او د رسول صلی خبري واضح کوو. نو باغی کې چې بچا کوم نقصان ښکار شو هغه ته خاصه په ضرور پتا کې دا نقصان شتي د ځان لري کې یا زموږ معاشره کې یا زموږ ملک کې یا زموږ خلکو کې دا کمې دي دا به ځان نو بس. نو ان شاء الله چې موږ تفسیر ختمو نو ډیر نقصانونه به موږ ته معلوم شوي د معاشرین بیا به دغه اصلاح کو صرف به اورونه. ومه خبره کوشش به زما دی چې د تفسیر په دوره کې زموږ یو تعلق پیدا شي د الله سبحانه وتعالى سره او زموږ یو تعلق پیدا شي د قرآن سره چې بیا د تفسیر د دورې نه بعد هم د مرګره قرآن راخلی وي او باغ باندې پويږي د دین سره تعلق ساتل د به زموږ کوشش ډیر مخکې چې موږ کومې دورې کړې الحمدلله په اختتام کې موږ ته خبر بیا را رسیدلیم ده چې ډیر مرګري چې الله سبحانه وتعالى بیا هدایت ورکړي دي د ګناهونو نه چې د نسید لاري تر وړېدلي د ګمراهۍ نسید لاري تر وړېدلي د رسول صلی الله علیه وسلم هغه طریقه او لاري مضبوطه رانیولې ده د سمري. نو ان شاء الله په دې درس کې موږ د کوشش اتمه خبره واخرنی هغه دا چې موږ په درس کې په هر هغه منهج باندې او په هغه فکر او سوچ باندې برت کو او په هر خبره باندې برت کو کوم چې قرآن او حدیث خلاف وي. په دې کې به څوک موږ ته دا نه وي چې دا ته رد کو په پلاني باندې ولي د پلاني دا خبره دی ولي خطا کړه نه موږ به غلطي بیانو او چې څو پورې موږ غلطي نه بیان کړي نو موږ غلطي د ځان نه نشو استعداد راول وایو چې موږ به غلطه خبره غلط منهج چې قرآن او حدیث خلاف او غلط فکر او سوچ دا به خپ واضح الفاظو کې رد کو کائن من کان کدا منهج او د فکر د هر چای خو چې غلطی نو هغه سي غلطی د سي کېدش نيجي سي کېده الا د جسلو تعصب کوي او وی چې نور چې د شپې راخي او دا خبره لټنګ کړي چې نور سحر نه راخي او یا وی چې ورځ چې دی پای کې تیاری او د رټینګ کړي چې نه زه دا وایم نو د جاهل سره خو به سن کی خو موږ به حتی اوس کوشش کوو چې دا خبره سکو دا واضح کو. دا مختصر خصوصیات دي زموږ د دورې ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى موږ له بدی باندې عمل کولو توفیق راکړي. دا غینه بعد دي آداب د علم د طلب کولو آداب دي. ډیر کسان په درسونو کې کینی ډیر کسان کتابونه به کور کې وي علماء نه جوړي. کته شو خیال کړي هر کال دیو جامعینا دیو مدرسینا په سونو بزرګاو خلک پاره کی دا خبره صحیح ده کنه خو د ټول علماء نه ګوره د ټول علماء په دې کې به یو سوچ دی هغه الله سبحانه وتعالى ول توفیق ورکړي او ترقی ورکړي او مخ ته شي د امت سربرات الله سبحانه وتعالى جوړ کړي مشرت جوړ کړي. د دې سوجدا وجداري چې بده کې آداب دي آداب بده کې خاص خبرې دي ځکه الله سبحانه وتعالى مخ کې کو هر درس ته کې ناستون کې سړې درس نشي زده کوله او هر کتاب لوستون کې سړې کتاب نشي لوسته دا غینه فائدہ نشي غسته. درس ته کې ناسته غوسان دي کتاب لوستل آسان دي غټه خبره د دینه فائدہ غسته غټه خبره د یادول دي غټه خبره په دې باندې عمل کول دي. نه دا غیر پر بعض آداب ابو زبط حدیث ذکر کوم لس آداب بر ذکر کوم مختصر. اولنې کار صبر کول چې چا کې صبر نه دي دین نشي زده کوله. او تاسو ما سره دلته نه سي کنه دا درس کې تاسو ما سره نه سي نه کې دي چې تاسو زړه تاسو سوي د چا واړی دي نو وړو ته بزل کې د چا کور ته ځل کې د چا خوب ته ځل کې د چا غب شپ ته ځل کې د هر څه انسان برید او راشي دلته نه شي قرآن کولو کړي وي ز دین از د کومه نو د سغواړي صبر واړي چې صبر بچا کې نه دي شي کول د هر چې صبر د وګراغه صبر
ته به د هر څه نه ځان منع کړي د خواهشاتو نه صبر به وکړي نو په آخر کې به ته څه زده کړې دین به زده کړي اولنی کار دا به ځان کې صبر راولي کله نه کله به داسې هم کېږي درس به وګت شي د هغې دپاره به څه پکاري صبر به پکاري هغې جنت غواړو که نه الا ان سلعة الله غالیه رسول صلی الله علیه وسلم جنت خو به ډېر ګران دی جنت ګټل به آسان دی دا به خوبونو میلاوي جنت به دې میلاویږي چې د صرف 5 وخته لمونځونه کوه نه جنت دپاره کوشش پکار دی صبر پکار دی نو اولنی کار به په ځان کې څه راولئ صبر دویم کار اخلاص به راولي اخلاص دا ډېره اهمه خبره ده که ستا په زړه کې دا وه چې زه د قرآن دې لپاره زده کومه څه دنیوي هدف پې ته میلاو شي یا مثال کې ته پې د پلاني سره مناظرې وکړې مباحثه وکړې یا ته د پلاني جاهل ته کښېنې راټینګې کې په مسلو کې چې وګوره ما مسلې زده کړي یا دا چې د علماو د سب ته ورسم د علماو سره مقابلې کومه والله لازم د کعبې پر رب د قسم خورم که تا علم وکړو او که علم دې وکړو د هغې فایده به تا ته میلاو نه شي خپل نیت دا ساتئ چې زه چې دا دین زده کومه دا محض د دې لپاره چې خپل دین وپېژنم خپل رب وپېژنم خپل پیغمبر وپېژنم او الله ته نږدې شم جنت ته نږدې شم او د جهنم نه لرې شم دا مقصد به ساتئ به که نه به ساتئ بیا به تاسو علم وکئ تاسو بیا به د قرآن باندې پوه هم شي حدیث کې راځي امام نسایي راوړی دی عجیبه حدیث دی واورئ رسول صلی الله من طلب العلم چا چې علم طلب کو یعنی علم الدین زده کو ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء د دې لپاره چې زه به د قمقلانو سره بس مباحثې کوم د علماو سب ته به ورسم د علماو سره به مناظرې کوم پلاني ته چې تا دا کار دي پلاني ته یعنی ځان به داسې لږ اوچت شمارومه او يصرف به وجوه الناس الی یا د دې لپاره چې خلکو ما ته پام شي چې وګوره یاره دا پلانې چې دی څومره تکړه دی علم ورسره شته نو خلک به زما صفت کې خلک به ماله اوچت منصب راکړي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ادخله الله النار الله به د قیامت پر جهنم ته ننباسي دی به علم هم وکړي خو بیا به هم چېرته ځي جهنم ته به ځي ولې ځکه چې اخلاص پکې دننه نه و درېیمه خبره په دې علم باندې عمل کول دا ډېره اهمه خبره نو صرف دلته موږ دې لپاره نه یو چې مسله زده کړه او بیا بار ته ووتو خوشحاله وي چې موږ درس کې ناست یو سړي ته مسله نه ده معلومه او دی به عمل نه کوي دی ګناهګار دی ځکه دله پکار چې مسله زده کړی دا نه چې دی معذوره دی یو سړي ته مسله معلومه ده او بیا پې عمل نه کوي د ګناه به ډېره زیاته ده نو تاسو چې دلته کومه خبره مه اورئ په هغې باندې به عمل کوئ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي مثل الذین حملوا التوراه کومو خلکو له چې موږ تورات ورکړی تورات کتاب په الله نازل کو چې په دې باندې عمل کوي ثم لم يحملوها او دوی په دې تورات باندې عمل ونه کو کمثل الحمار يحمل اسفارا لکه بخر باندې چې کتابونه بوج کې دیم د قشان دي نو دا زموږ د پرم ده خبره چې یو سړي سره قرآني او پوهې به او عمل به نه کوي د دې مثال د څه شو والعیاذ بالله لکه د خر دی په خر باندې کتابونه کې او پوهېږي خو نه نه دته قرآن معلوم دی حدیث ته معلوم عمل به نشته نو فائدہ ورته نشته دا درېمه خبره شو څلورمه خبره چې د زموږ استادانو نصیحت دی د ګناهونو نه ځان لرې ساتئ هر قسمه ګناه نه ځان لرې ساتئ ځکه چې ګناهونه چې دی دا د انسان دماغ زړه سوچ فکر د هر څه کمزوري کوي د علم نشي کول امام شافعي رحمه الله وی زه خپل استاد پسې لاړم شکوت الى وکیع سوء حفظي امام وکیع پسې لاړم او هغه ته مې وویل چې د حافظه مې کمزوري شوې حالانکه د امام شافعي رحمه الله په سیرت کې راځي چې هغه دومره تیز حافظه و چې یو پر به پاڼه وي بس دا به یاد او په دویم پر به نه وي خو بیا هغه ته دا ښکارېده چې زما د حافظه څه ده کمزوري شوې ده نن سبا پاڼه 2 پیرې ویم الله اکبر امام شافعي وسو زموږ د حالات لیدلې چې 2 کاله کوم کتاب وای موږ ته نه یادي او ته 2 پیری مخ وای ته یاد شي بیا هم ته جواب یې کمزوري ده نو استاد وته سوې فارشدني الى ترك المعاصي وی استاد راته چې ګناونه پرې ده ګناونه امام شافعي ته وی امام شافعي څوک دی او هغه ته وی ګناونه پرې ده فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور او ما تدوي چې علم یو رڼا دی یو نور دی ونور الله لن يؤتى عاصي او دا رڼا چې د علم د ګناګار سړي ته نه ملوي امام وکیع مبارک دا راځي چې د بچ ته کتاب کې مسله نه لیکله دومره تیز حافظول الله ور کړیو نو چا دې تاسو کې ورته ګوره موږ په کتابونو کې د مسلې لیکو بیا نه میری ته نه یری چې دې څه وجه ته موږ خاص خبرو خو نو دوی وګره نږدې کې به ته دې وګ کې طریقه ته خو ما غوي او
ګناونه پرېږده ګناونه پرېږده ستا حافظه به څه شي دا به تیزه شي د ګناونو د لاسه د انسان حافظه خرابېږي د انسان سوچ او فکر خرابېږي نه دی بیا مسله نشي یادولی نو تاسو زموږ دا نصیحت دی چې د ګناهونو نه ځان لرې ساتئ پنځم کار به دا وکړي چې د وخت نه فایده واخلئ تاسو دلته زمونږ سره مثال کې درس کې شریک شوي بیا د وخت نه فایده واخلئ کله تم ټیم ملاویږي د قرآن بیا کولاوه هغه ځای بیا وایه کوم چې تا ویلی چې کوم ځای کې ته موقع ملاویږي یو ورځ به راشي خو وخت به تا سره بیا نه وي نو بیا به ارمانونه کوو زموږ ټولو سره الحمدلله وخت شته الحمدلله ښه وخت ښه موقع ده خاص کر په دې مبارک ملک کې موږ سره ښه موقع ده نو موږ له پکار چې د دې ملک کې د اوسېدو نه او د دې وخت نه څه واخلو فایده واخلو شپږمه خبره دا ده شپږم نصیحت زموږ دا دی چې دا بعض کسان په دې غټو خبرو کې ونخري دا اول دوه پاڼې سبق به نه ویلې او په غټو مسلو کې به ګوتې وایي پلاني عالم دا وایي پلاني عالم په دې سره رد وکړو د بل په دا رد وکړو موږ داسې پلانې داسې الله نه داسې ګوره کوم کس چې دا اول نه به دې خبرو کې ونخلي که نه د علم نشي کولی دا یو درجه ده چې ته کله هغې ته ورسېدې بیا یې کوه که نه بیا که ته په عالم باندې رد کې خطا شوی دی که یا په بل چا رد کې کوه خو ته د اول نه دوه پاڼې سبق دې نه دی ویلی او د ځان نه دې یو مفتي او دغه جوړ کړی دی نو دا سړی علم نشي کولی بل دا چې یو دغه راټینګ کړي لکه مثال کې ته تفسیر وایې که نه نو دا تفسیر وایه نو دا بعض کسان څه کوي تفسیر رالي نو تفسیر کې به دوه مخه وایي نو بیا به څه کتاب کولاو کړي بیا به د حدیثو کتاب کولاو کړي نو مایي که به یو مخ وایي نو بیا به د دعاګانو کتاب کولاو کړي نو چې هغه بند کړي نو بیا بل کولاو بیا بل کولاو اخر کې نتیجه سره وځي یو کتاب مې زده نه کړي یو مسله مې زده نه کړي دا زموږ تاسو ته نصیحت دی اووم نصیحت دا دی چې کوشش دا کوئ چې کلم علم کوئ دی او حق پرست علم نه کوئ چې هغه قرآن او حدیث بیانوي چې ستاسو منهج نه خرابوي ستاسو عقیده نه خرابوي او بل دا خبرې چې کومې دي د علم د ځان سره په سینو کې کېنوي یادوي په دماغو کې او بل لیکي کوم قیمتي فایدې هغه ځان سره لیکي ځکه چې دغه انسان دی د دماغونه چې دی یا د سینې نه کله کله خبره وځي اتمه خبره دا ده چې ځان له یو تفسیر پیدا کوي ځان له کتابونه کې پیدا کوي سره د درس به ته کتاب مطالعه کوي نو علم به دې شي دا به زیات شي دا بعض کسان صرف په درس باندې اعتماد کوي نه درس نه ځان له کتابونه ګوره په کور کې ځان له تفسیر راوړه هغه ځان له کېده نو هغه هم ګوره کله نه سره وستا علم دا به زیاتي نه هم خبره ده د نیک بندگانو سره الله د نیک بندگانو سره دوستی ساته کله چې دا سره دوستی ساتله نو علم به وکړي په علم کې وي ترقی اوس مثال کې لکه تاسو دوه کسان راځي درس د ستا د ملګري نه یک سړی نو کله چې ته واپس لاړ شې د سره مجلس کې کښېنې هغه سره ته تپوس کولی شي خبره ورسره کولی شي چې لکه موږ درس کې څه خبره زه پوه شم هغه ته به وکړي ته به هغه ته به وکړي نو نیک عمله انسان چې دی به ته د دین طرف ته راکاږي نو کوشش کوئ چې د دیندارو خلکو سره کښېنئ او د بېدینو خلکو د مجالسو نه ځان لرې ساتئ د انسان علم خرابوي لسمه او اخرنۍ خبره ادب کول د استاد او د عالم دا خبره سره یاد ساتي قیمتي خبره ده چې کوم سړی د استاد ادب نه کوي او دا کتاب ادب نه کوي کوم کې چې سبق وایي او دا غزي ادب نه کوي په کوم ځکه چې سبق وایي د علم نشي کولی او کوي کې نو فائدې دي نشي غسته دا خبره زمان او ګارانټي سره ته لیکمه استاد ادب د استاد احترام کله کله په درس کې دې سم کېږي چې یو استاد یو شیخ یو عالم خبره بیان کې هغه صحیح کمزوري د مخامخ سړي ته پته ولګي چې دې چې کوم خبر بیان کړه دا د کمزوري بیان کړه چې بل عالم نه اوریدلی یا نور څه دلایل به کتلی نو بدې چې ادب تقاضا دی چې ته د دې خبرې د لاسه د نظر نه تورې جو بس دې په پلاني مسلې کې خطا شي چې کله وړي مسلې په عقیده کې سره خطا کیږي دا غټه خبره وداغین علاوه یو مسله کې عالم خطا شو حق پر سلیم د غدي مسله کې خطا شو دی مسله د لاسه د ټول ارس پرې دی بل دا کتاب د باندې چې په کې نه په ادب او په احترام کې باغه بس ورشي دا سره وکینی او دا غنه هغه ته د خبرم د سوال په شکل کې وکي چې ماته سونه د خبره دي سي ورېدلې او منګ یو بل ځکم دي سي ورېدلې و پته نه چې زه خطا یم که څنګه د خبره څنګه ده په دې ادب او په احترام سره دا بس موږ د مرګري لګوندې سبق وي بیا مفتی څوک ته شیخ القرآن او شیخ الحدیث څوک د مولا دی کنه نه دې پتویم لګي د جرح او تعدیل هم کوي او د هر څه کوي موږ لیدلی چې دا یو پلاني علم دا خبره کړي نه په دې مسلو کې هغه کمزور او دا غریب کې د پوسو کو پیسو نه پوه او استاد ادب او احترام کول به دا کتاب احترام کوم چې سبق او چې کتاب یا قرآني نو به دا څنګه ادب وکړي
به د هغه ځای احترام کول به کوم ځای کې چې سبق او به چې هغه ځای جمعاتي به د هغې څنګه ادب کې نو چې کله به تاسو کې ادب راغی نو علم به تاسو زده کوئ چې کله ادب نه و نو علم نشئ کولی موږ به خپله ډېر ملګري موږ سره و چې هغو به موږ یو ځای سبق ویلی په دې ملګرو کې بعض داسې وو چې هغه بې ادبه وو د استاد بې ادبي یا د کتاب یا بل څه قسم بې ادبي و پکې وه والله العظیم زه اوس هم پېژنم چې هغوی دغه علم نه څه پیدا نه راغستی اوس په نور څه باندې سر شوي دي او هغه جونې ټول ګډوډ شوی دی دې د لاسې کې چې د استاد احترام یې نه و کړی د استاد به احترام کې هغه به ادب کې د کتاب به ادب کې د غزي به ادب کې نه البته علم څه کې هغه به یې زده کې دا څو ادب شو لس دا به ځان کې راولي که نه چې دا تاسو به ځان کې راوستو نو د الله په توفیق سره تاسو به علم وکئ خپل درس به شروع کړو انشاءالله اولنې صورت چې د هغې سره د قرآن شروع کیږي د هغه سورة الفاتحه او د فائدې لپاره یاد ساتئ چې په قرآن کې 114 سورتونه 114 سورتونه او په دې کې څو سپارې دي 10 سپارې دي په دې کې او دا تراول نو وایو چې په قرآن کې بعض سورتونه مکی دي او بعض سری مدني دي او صحیح خبره ده چې مکی هغه سورت ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل چې د هجرت نه مخکې یعنې رسول صلی په مکه کې ولا مدینې ته نه راغلی چې سم نازل شوي دي هغه څه دي هغه مکی دي هجرت نه بعد چې څه نازل شوي دي هغه مدني دي اگر که د هجرت نه بعد اوس د هجرت نه بعد رسول صلی الله علیه مکې ته فتح مکې له یا صلح حدیبیه له او الته رسول صلی الله آیتونه نازل شو د آیتونه به صحیح مکی که مدني وي دا به مدني ولې ځکه چې د هجرت نه بعد نازل شوي نو تاسو په دې قرآن کې به دا ټکي ډېرې نه چې کله صورت شروع کېږي له پاسه پې لیکلي مثال کې سورة الفاتحه وهي مکیه سورة الفاتحه مکی صورت دا بعض ملګري دې سوچ کړي چې مکی به کیسه ته وي مدني به کیسه ته وي د هغې دا تعریف دی چې مکی د هجرت نه مخکې او مدني د هجرت نه بعدي او غالبا صورتونه چې په قرآن کې دي هغه مکی دي غالبا صورتونه په قرآن کې هغه مکی دي مدني صورتونه باتفاق العلماء هغه شل دي چې باید اتفاق د علماو چې او د مدني دي هغه شل صورتونه دي او مکی چې باید اتفاق دی هغه 2 اتیا دي او 12 سورتونه په قرآن کې دي چې دي کې د علماو اختلاف دی نو بعض وایي چې مکی دي او بعض څه وایي دا مدني دي اوس د جمع کوو 2 اتیا څه دي مکی او شل مدني دا څو شو یو سل 2 شو او 12 کې اختلاف دی نو ټول څو شو 114 سورتونه شو او غالبا سورتونه چې دي نو دا مکی دي او مدني سورتونه دا کم دي غالبا چې په کم سورت کې دنه کلا راشي کلا دا ټکي تاسو ډېرې ځلې په قرآن کې کلا دا مکی د دې څه فائدې دي چې د تاسو سره به مشکله وملاوي نو ځکه چې تاسو سره دا یاد کړئ په کم سورت کې چې یا ایها الناس راځي ای انسانانو یا بني آدم دا غالبا مکی او کم صورت چې حروف مقطعاتونه شروع کیږي لکه الف لام را کاف یا عین صاد قاف دي نه دا مکی الا سوره بقره او سوره آل عمران چې دا مدني او دا شروع شوي په الف لام میم دي دینه لو چې کوم حروف مقطعات ولا سورتونه دي نه دا څه دي دا مکی دي چې کله په اوله کې حروف مقطعات راغلي دي په دې باندې سورت شروع شو په هجره سورت مکی دي بیا مکی او مدني صورت کې دنه فرق مختصر به بیان کو یو د درې نقاطو کې چې اسی تاسو ته لکه سبا له تاسو قرآن وایي چې تاسو خدا پته چې مکی څه ته وي مدني څه ته وي دا مکی صورت چې مکی نه بدی کې غالبا د پیغمبرانو قصې او تیر شي امتونو قصې الله دې قریش ته او د مشرکین ته بیانې چې ګور د ما تبا کړی دي چې کړی تاسو سره دا چلو کا دا په مکی صورت کې د تیر شي امتونو د قصې ډېری دویمه مکی صورتونه کې غالبا موضوع د توحید ځکه چې دلته باس د مشرکین سره روان دي
مکی د مشرکین سره هغه د توحید دعوت ورکړي. درېمه خبره ده چې غالبا مکی سورتونه کې د آدم علی السلام واقعا د ډیر راځي، د ابلیس واقعا چې سجده ونه لګول آدم علی السلام ته، دا غالبا په مکی سورتونو کې راځي سوای د سوره بقره نه چې بده کې دا واقعا راغلي او د سورت مدنیه. څلورمه خبره ده چې د مکی سورتونو کې غالبا الله دی پیغمبر ته د صبر امر کوي. څه کوا؟ صبر کوي چې مکه کې دغه مشرکین تنګي قسمه قسم تکلیفونه او رسین الله ته صبر کوا. نو د مکی سورتونو کې دا خبر راځي. مدني سورتونه چې د مدینه کې نازل شوي دي او مدینه کې چې یو ملک قائم شوی مسلمانانو اولته مسلمانان نغو ته غالبا په دغه سورتونو کې بدري حدود لکه حد قائم او قصاص د تذکره برځي چې خبر مسلمانانو ته روانه ده. دویمه خبره دی چې د مدني سورتونو کې د جهاد موضوع ډیره ولې چې د جهاد اجازه مسلمانانو د کلمه ملو شو مدینه ته چې کله ملو شو مخکې ته نو ملو شو نه ځکه د جهاد موضوع د غالبا په کوم سورتونو کې مدني سورتونو کې. درېمه خبره مدني سورتونو کې غالبا تذکره د منافقانو هم چلی. ولی منافقان په مکه کې وو نو په مکه کې منافقانو ته ضرورت نشي ځکه چې د زور د مشرکانو دي. په مدینه کې منافقانو ته ضرورت وو، منافقت ته ضرورت راغی ولې ځکه زور د چا دی؟ مسلمانانو دی. نو منافقت به دوی وسکي. په مکه کې منافقت ته ضرورت نشته، اته مسلمانان کمزوري. نو غالبا د منافقانو د تذکره د مدني سورتونو کې راځي. څلورمه خبره ده چې اهل کتابو تذکره د يهودو نصارو د عباس دغه مکر دغه هلي دغه دوکي اغم الله په دغه کې ذکر کوي په مدني سورتونو کې او دغه خبرې په مدني سورتونو کې راغلي. پنځمه اخرنی ده چې مدني سورتونو کې غالبا احکام بیانول کېږي د دین، یعنی روزي مسله ده، د منځ مسله ده، د زکات مسله ده. ولې ځکه دې کې د خطاب غالبا چاته دی؟ مسلمانانو ته. او مدینه کې چې د مسلمانانو یو معاشره قائمه شوې ده. نو پوه شو اوس مدینه او مکی باندې کنه پوه دا امید دې زموږ د الله سبحانه و تعالی تاسو پوه شوې